د کهانۍ شروعات د یوې قصابخانې نه کیږي. دلته د سوپي نومې ښځه کار کوي او د دې سره د دې خاوند وینسیټ هم وي. دا خلک عجیبه غوښه خرڅوي. دا دومره ذایقه داره غوښه ده که یو ځل چا خوړلې ده نو د دې ذایقه تې نه هیریږي. دا د خلکو دومره خوښه وي چې د دې د اغستو دپاره په لیډونو کې ودرېږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا غوښه څه د ځناور نه ده بلکې د انسانانو ده. دا خلک انسانان وجني او د انسانانو غوښه خرڅوي. خو د دې کسټمرو ته د دې خبرې پته نه وي. دوی به خپل ګاګ ته ویل چې دا د ایراني ګډ غوښه ده. دا ډیر په مشکله باندې میلاویږي. راځئ چې وګورو چې د دیو څه داسې څه شوي دي چې دیو د انسانانو غوښه خرڅوي. د کهانۍ په شروعات کې منګه سوپي او د دې خاوند وینسیټ وینو. د دیو د دکان حالت ډیر زیات خراب وي او د دیو دکان ته به په شمار باندې یو څو کسان راتلل. د دیو حالت دومره خراب وي چې د دیو د میاشتې خرچه به هم نه پوره کېده. په دې خبره باندې سوپي ډیره زیاته پریشانه وه. یوه ورځ چې کله دیو په دکان کې وو نو په دغه ټیم کې څه ویجیټیرین کسان یعنی هندوان راشي او د دیو سامانونه مات کړي. په اصل کې دا هندوان د غوښې خوړلو او د غوښې خرڅولو والا خلک ډیر زیات بدي شي. د دیو نه یو کس وینسیټ ونیسي خو د دې ملګري راشي او وینسیټ ووایي او د دې ځینه وتښتي. یو خو د دیو دکان نه چلی او د بره دیو څه دومره زیاتې وشو. په سبا له باندې وینسیټ د خپل ملګري مارک خواته لاړ شي کوم چې به د دې په شانته کې غوښه خرڅوله. خو د مارک حالت د وینسیټ په شانته کې نه وي. دا د خپل دکان نه ډېرې پیسې ګټي. دلته ورته مارک داسې خبرې وکړي چې دی دواړه ډېر شرمنده شي. نو سوپي په دې باندې ډېره خفه شي. د دې نه پس چې کله دی دواړه د دې ځینه تلل نو سوپي وینسیټ ته وایي چې مارک ته وګوره هغه هم زموږ په شان دکان چلی خو د هغه حالت زموږ نه ډېر زیات ښه دی او اوس زه ستا سره نور ژوند نشم تېرولی. د دې په خبرو وینسیټ ډېر زیات غوسه شي. په لاره کې دا یو هندو هلک ویني کوم چې په سایکل باندې روان وي. دا هغه هلک کوم چې د دیو په دکان باندې حمله کړې وه. نو دی په غوسه کې په ګاډي ووایي او د دې د پاسه دا ګاډی وخیجئ. وینسیټ دا سوچ کوي چې کیدای شي چې زخمي شوی وي خو چې کله د ګاډي نه راکوشي نو هغه مړ شوی وي. په دې باندې دا ډېر زیات ویریږي او پولیسو ته فون کوي. خو سوپي ورته وایي چې پولیس ته فون ونه کړي ولې چې دا مړی تا وکړو او ته به د دې په کیس کې جیل ته لاړ شي. نو وینسیټ ورته وایي چې بیا موږ له څه پکار دي. سوپي ورته وایي چې موږ به دا په وړو وړو ټوکړو کې کټ کو غوزار به کو نو چاته به پته ونه لګي. وینسیټ خو داسې نه غواړي خو د ځان د بچ کولو دپاره به هم دغسې کوي. د دې نه پس دیو کور ته راشي او وینسیټ دا هندو هلک په وړو وړو ټوکړو کې کټ کړي. د دې نه پس خپلې کمرې ته لاړ شي وده شي. په سبا له باندې چې د دې سترګې کولاو شي نو دا ګوري چې د دې سره خو هغه غوښه نشته کومه چې دې پرون جوړه کړې وه. سوپي ته چې دا خبره وکړي نو سوپي ورته وایي چې هغه غوښه خو ما یو ګاګ ته ورکړه. په دې باندې وینسیټ ډېر زیات حیرانه شي ولې چې د دې ښځې انساني غوښه خرڅه کړه. د دې نه مخکې چې دا سوپي ته څه خبرې وکړي نو دلته یو ګاګ راشي کومې چې اوس انساني غوښه اغستې وه. دا ګاګ ورته وایي ما چې کومه غوښه وړې وه نو هغه ډېره مزیداره وه. دومره ټیسټي غوښه خو ما په خپل ژوند کې چېرته نه وه خوړلې. ما ته دغه غوښه نوره پکار ده. دا جینۍ ورته وایي چې دا غوښه د څه شي وه. وینسیټ لاول خو لږ ګبراو شي خو بیا ورته وایي چې دا د ایراني ګډ غوښه وه. دا ډېر په مشکله باندې میلاویږي. د دې نه پس دا جینۍ غوښه واخلي او د دې ځینه لاړه شي. د دې نه پس دا وینسیټ په خپله ښځه غوسه شي او ورته وایي چې آخر د انسان غوښه دې ولې خرڅه کړه. نو سوپي ورته وایي چې ما کله وکتل نو زموږ څه غوښه ختمه شوې وه. ما خپل ګاګ خالي لاس نشو پرېښوی ولې چې زموږ خو په شمار ګاګ دي نو د دې وجې نه مې ورله انساني غوښه ورکړه. په دې کې دلته بل یو ګاګ راشي او ورته وایي چې ما ته د هغه ایراني ګډ غوښه پکار ده کومه چې لږ وخت مخکې یوې ښځې ویوړه. زما هغه غوښه ډېره زیاته خوښه شوه. د دې نه پس د دیو دکان ته ډېر زیات ګاګ رامات شو. دغه شان دغه غوښه د دیو سره ختمه شوه. په نن ورځ باندې د دیو ډېره ګټه وشوه. د شپې نه وینسیټ په خپله باندې دغه غوښه پاخه کړي. دې دا پته لګول غوښتل چې په دې غوښه کې آخر څه دي چې خلک د دې دپاره دومره لیوني دي. دې چې کله غوښه وخوړه نو دا ډېر زیات حیران شي ولې چې دا د دې د ژوند د ټولو نه ښایسته غوښه وه. په دې کې د دې خواته د دې ښځه سوپي راشي. سوپي وینسیټ ته وایي چې دا غوښه د یو هندو وه او که موږ دغه شانته کې هندوان مړه کول او خرڅولم نو موږ به ډېر زر مالداره شو او په دنیا کې به د هندوانو پاپولیشن هم کم شي. خو وینسیټ د دې نه انکار وکړي او ورته وایي چې دا څه وشو نو دا په ناخبرۍ کې وشو. زه یو مجرم نشم جوړېدی او ستا دپاره به هم دغسې ښه وي چې ته د خپل زړه نه دا خیال لرې که. خیر په سبا له باندې موږ وینو د دیو کور ته د دې لور کلیو د خپل خاوند لیوکس سره راغلي. وینسیټ ورله ډېر په محنت
مهنت باندې یو خوراک پوخ کی خو چې کله دیو تګدي نو لیوکس ورته وایي چې زه دا شیزونه نه خورم ولې چې زه هندو یم. دا لږ د وینسنټ په ډیر مهنت باندې اوبه واړی. د دې نه پس دیو لاړ شي نو وینسنټ ډیر زیات غوسه وي نو دا فیصله وکړي چې د دې دنیا نه هندوان ختمول پکار دي. په سبا باندې دیو یو ویجیټیرین هوټل ته ورشي نو دیو فیصله وکړي چې د ټولو نه مخکې به د هوټل د مالک مړ کړو. کله چې دا وجني نو په دغه ټیم کې د وینسنټ لاس رپیږي نو دا د دې ځینه منډه کړي او دغه سړی مړ نه کړي. دا سوپي ته وایي چې زه داسې نشم کولی. نو سوپي ورته وایي چې ته به په دې باندې عادت شي خو تا ته د لږ پریکټس ضرورت دی. په سبا باندې دیو د هندوانو یو فیسټیول ته ورشي نو دیو هم د ځان نه د قصده هندوان جوړ کړي. دلته دیو د ټولو نه کمزوری سړی ګوري چې دی وی ډیر په اسانۍ باندې مړ کړي. لږ وخت پس دیو ته دغه ښکار میلاو شي. دا یو نری شانته کې هلک وي. وینسنټ د دې سره خبرې کوي او دعوت ورله ورکړي چې تا هلته راشه. نو دا هلک هم راضي شي. د دې نه پس دیو په ګاډي کې ناسي او د دغه هلک د راتلو انتظار کوي. دیو دا مشوره کوله چې اخر دا به په کومه طریقه باندې مړ کړو. په دغه ټیم کې دلته دغه هلک راشي نو وینسنټ خپل چاقو پټ کړي او په دې پسې د وجلې دپاره ور روان شي. په دغه ټیم کې دا ودرېږي ولې چې دا یوازې نه وي د دې سره د دې دوه نور ملګري هم وي. نو دا خپل چاقو شاته پټ کړي. دی درې واړه نن ماښام په یو قصابخانه باندې حمله کوي. نو دیو وینسنټ او سوپي ته ووایي چې زموږ سره تاسو هم راځئ. نو دیو مجبوراً د دیو سره د تلو دپاره تیار شي. کله چې دیو دغه قصابخانې ته ورسي نو دیو ته پته ولګي چې دا قصابخانه خو د بل چا نه ده بلکې د دې د ملګري د مارک ده. مارک د دیو یو غټ کمپیټیټر دی. د دې وجې نه وینسنټ د دې سامان په ماتوله باندې بالکل هم زړه نه سیزي بلکې دې ته به د دوکان سامان په ماتېدو کې ډیره مزه میلاوېده. دا په یوازې باندې دومره سامان مات کړي کوم چې د دریو کسانو په شریکه هم نه مات کړی. د دې نه پس دا دواړه یو هوټل ته ورشي. دلته د دیو په منځ کې په څه خبره باندې باس جوړ شي. په دې باندې وینسنټ پاس یو د دې ځینه لاړ شي. د سوپي خواته د دې هوټل د کار کولو والا یو کس راشي او د دې سره د خبرو کولو کوشش کوي. په خبرو کې د دیو دوستی جوړه شي او دغه کس د سوپي خپل کور ته راولي. سوپي د دې کس نه کوګۍ خوري نو د دې شونډه کټ کی. د دې کس د خولې نه وینه روانه شي. نو سوپي ورته وایي ته ټینشن مه اخله دلته خواته زما کور دی او ته زما څه کور ته لاړ شه زه به ستا مرهم پټۍ وکم. نو دا کس خپل کور ته راولي. سوپي خپل خاوند ته وایي چې اوس ته ډیر ټینشن مه اخله ولې چې ما ښکار دلته راوستی دی ته دغه سړی مړ که. وینسنټ ورته وایي چې زه داسې نشم کولی. نو سوپي ورته وایي چې ټیک شوه ته داسې نشي کولی نو زه به نننۍ شپه د هغه څه تېره کم. د دې نه پس سوپي د هغه خواله لاړه شي. په دې باندې وینسنټ ډیر زیات غوسه شي. دا ځل خبره د دې د عزت وه. دا ډیر په بېرحمۍ باندې دا سړی مړ کړي. د دې نه پس د دې وینه صفا کړي او څومره چې د وینې کپړې وي د دې هلک د بایک سره یې اوبو ته وغورځوي. د شپې نه دیو د دغه هلک جسم کټ کړي. په سبا باندې دې ته د مارک فون راشي. کله چې دیو د مارک خواله لاړ شي دغه خلک د دیو د مخې په جړا شي او ورته وایي چې د شپې نه زموږ په دوکان باندې چا حمله کړې وه. خو دیو ته دا پته نه وه چې د دې په دوکان باندې چا حمله کړې وه. په هغوی کې دغه دوه کسان هم دي. خو دیو دلته داسې ډرامه کوي چې دیو خو د څه نه خبر نه دي. دا پولیس والا وینسنټ ته وایي چې ته سیټ ته راشه زما درڅه کار دی. وینسنټ ډیر زیات ویریږي خو داسې څه نه وي. دا وینسنټ ته وایي چې ته ماله هغه ایرانی غوښه راکه. په دې ورځ باندې دا په ډیرو خلکو دغه انساني غوښه خرڅه کړي او لږ ټیم پس د دیو غوښه ختمه شي. په خلکو کې دا ایرانی غوښه دومره مشهوره شي د دیو خواته چې کمې نورې قصابخانې دي د هغو کاروبار ختم شي. اوس وینسنټ هم د چا په وجله باندې نه یریږي. دا روزانه یو نه یو سړی وجني. دا د خپلې غوښې قیمت هم سیوا کی خو د خلکو رش بیا هم نه کمیږي. خلک یې په هر حالت کې اغستل غواړي. دیو د څو ګنټو دپاره په لین کې ولاړي چې دا غوښه واخلي. دغه شان د دیو دا کاروبار ډیر په تیزۍ باندې ترقي وکړي او ډیر زیات مالداره شي. یوه ورځ مارک دغه غوښه وسکي. کله چې دا غوښه وخوري نو واقع چې دا غوښه ډیره زیاته قیمتي وي خو په خوراک کې د دې په خوله کې څه شی راشي. دا چې کله دغه سیز د خولې نه راوباسي نو د دې خواته د دې ښځه ناسته وي کومه چې یوه نرسي. دا یې وپېژني چې په اصل کې دا سیز یو پیس میکر دی کوم چې د زړه مریض ته لګي. وینسنټ چې دا ویني نو دې ته یوه خبره یاد شي. دیو چې کله یو سړی وجلی نو هغه د زړه مریض و نو دا د هغه غوښه وي. وینسنټ ورته د صفایي ورکولې کوشش کوي چې کیدای شي دا د یو ګډ نه راوتی وي خو دغه کسانو دا خبره نه منله. په دې خبره باندې دلته دیو ګرم شي. د دې نه پس دیو جنګ
جنگ شروع کی. وینسنټ چې کله د دې سره جنگ کوو نو د دې غوږ وچی چې وی خوري. په دې باندې دا ښځه او خاوند ډیر زیات حیران شي. د وینسنټ د دې حرکت نه به دې ته ډیر نقصان جوړ شي. سوفي او د دې خاوند خپل کار جاری ساتي. د هندوان وجني او د هغو غوښه خرڅوي. یوه ورځ دیو د هندوانو یو فیسټیول ته ورشي. دلته د دې نظر په یو وړوکي ماشوم ولګي. د دې دماغ دومره خراب شوي چې د دې ماشوم جسم ویني نو د دې په خوله کې اوبه راشي. د خپل ځان نه په دې خبره نفرت پیدا شي. دا چې کله د دې ځینه ځي نو دلته د دې لور او د دې زوم راشي. لیوکس چې دا دلته ولیدل نو ډیر زیات حیرانه شو ولې چې دیو د هندوانو فیسټیول ته راغلي دي. دا ورته وایي چې په مزه مزه باندې هندوان په ختمېدو دي. دا د هغو خلکو کار دی څوک چې غوښې خوري. د دې نه پس دا د دې ځینه لاړ شي. دې خوا موږ د هغه ګینګ یو کس وینو چا چې د مارک په دکان باندې حمله کړې وه. دې ته چې کله پته ولګي چې دا خلک خو نان ویجیټیرین دي او دې زموږ سره د ویجیټیرین ډرامه کوله. خیر د شپې نه چې کله وینسنټ غوښه کټ کوي نو دلته هغه پولیس والا راشي. دا ورته وایي چې زه لیدل غواړم چې ته د ایرانۍ غوښه څنګه کټ کې. دا ووایي او دننه راشي. دلته د وینسنټ سپي انساني لاس راغستی او دلته راشي. دا پولیس والا ته وایي چې ایرانۍ غوښه به سبا راځي نن ختمه شوې ده. په دې بانه باندې د پولیس والا د دې ځینه ولیږي او د خوش قسمتۍ خبره دای چې د پولیس والا د غلاس ویني. لږ وخت پس دلته لیوکس راشي او دیو ته وایي چې نن تاسو ته ما کومې خبرې کړي په هغې باندې زه شرمنده یم. په اصل کې زه د خپلو دوستانو په ورکېدو باندې ډیر زیات خفه یم. سوفي وینسنټ ته اشاره وکړي چې دا لیوکس مړ کا خو وینسنټ داسې نه کوي او د دې دا خیال چې زما ښځه مکمل لیونۍ شوه. دا لیوکس د دې ځینه وباسي. سوفي وینسنټ ته وایي چې دا تا څه وکړه. دا خو په خپله زموږ کور ته راغلی و. نو دا ورته وایي چې بس زه نور داسې کول نه غواړم. خیر په سبا باندې دا ټولو خلکو ته وایي چې اوس ایرانۍ غوښه ختمه شوې ده. دا به اوس کله هم نه راځي. په دې باندې ټول ګاک ډیر زیات خفه شي ولې چې دا د ډیر وخت نه په لین کې ولاړي. د دې نه پس دا سوفي یوازې په دکان کې پریږدي او د دې ځینه روان شي. سوفي چې کله په دکان کې یوازې نو دلته درې هندوان راشي. دیو دا سوفي کډنیپ کی. دی ورته وایي چې تاسو ولې زموږ سره دوکه وکړه. تاسو خو ویل چې موږ هندوان یو خو تاسو هندوان نه وئ او د دې سزا به تاسو ته ضرور میلاویږي. وینسنټ چې کله خپل دکان ته راشي نو دلته دا د هغه خلکو گاړی ویني. دا چې دکان ته دننه شي نو دا وګوري چې د دې ښځه دغه کسانو تړلې ده. د وینسنټ دا سپی په یو کس باندې حمله وکړي او په بله یوه جنۍ باندې وینسنټ وار وکړي او په دیو کې چې کوم اخرنی کس وي دا د وینسنټ سره جنګ کوي او دا په یوه کونډه کې پساو کې. د وینسنټ حالت ډیر زیات خراب وي. په دې ټیم کې دا سوفي خپل لاسونه کولاو کې او دا کونډه د هندو طرف ته ولي او دغه په دې کونډه باندې مړ کې. بل خوا موږ مارک او دغه ښځه وینو. دیو په وینسنټ او په سوفي باندې کیس کلی چې په دې باندې زموږ شک دی چې دا انساني غوښه خرڅوي. کله چې پولیس انویسټیګیشن وکړو نو سوفي او وینسنټ ونیولی شو. دیو د اوسه پورې 30 کسان وجلي. د دې په وجه ورله عدالت د 500 سزا ورکړي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.